سلامونه ملګرو نن بیا راغلی یم د یو نوي ویډیو سره چې څنګه کولی شو دغه رقم ته وایرل ویډیو جوړه کړو لکه څرنګه چې تاسو دغه ویډیو کتلی شئ ملګرو دغه ویډیو وګورئ تاسو ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته وایرل ویډیو جوړه کړو نو په دغه ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونډه غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ او ویډیو لایک کړئ کمنټ ښایسته کمنټ وکړئ او ویډیو درسره شیر کړئ ملګرو نو راځم په ویډیو باندې شروع کوم ملګرو تاسو ته به ما دغه ټمپلیټ چې دی یو دانه ټمپلیټ به وي دغه به ما تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې اچولی او دغه ټلیګرام چینل لینک به چې دی تاسو ته په ډسکرپشن کې د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي کولی شئ د هغه ځینې زموږ ټلیګرام چینل ته لاړ شئ نو د هر څه نه مخکې چې دی تاسو به راشئ بیا دغه انسټالر انسټال کړئ چې کله مو انسټالر انسټال کړئ که چېرته ستاسو سره ونه راخلاص به یې کړئ چې کله مو راخلاص کړئ ملګرو دلته به لږ صبر وکړئ بیا تاسو دغه شانتې صفحه راځي دلته به راشئ په دغه ویډیو باندې انتخاب وکړئ ویډیو مو چې کله انتخاب کړه دلته به راشئ په دغه نیو باندې به انتخاب وکړئ دلته به تاسو ملګرو یو عکس انتخاب کړئ زه راځم یو عکس ورته انتخابوم ملګرو دلته زه راځم عکسونو برخې ته او دلته چې دی یو عکس ورته انتخابوم ملګرو دلته راغلم ملګرو مثلا زه دغه عکس راخلم ملګرو دغه عکس ما راواخیستو اوس دلته چې دی ملګرو تاسو چې دی د دغه سایز چې کوم دی د دې عکس سایز چې دی تاسو به د ټیک ټاک اپشن ته واړوئ راوشئ په دغه ځای باندې به کلیک کړئ چې کله په دې ځای باندې کلیک دلته به دغه ټیک ټاک اپشن وښیي او دا به ټیک ټاک هغه ته واوړي ملګرو چې کله واوښته دا به لږ دغسې وګت کې چې هر څومره غواړئ تاسو ټیک ټاک جوړ کړئ هماغومره یې کولی شئ زه راځم مثلا 15 ثانیې ورته انتخابوم ملګرو چې 15 ثانیو پورې ټیک ټاک جوړ شي چې کله مو دونه انتخاب کړئ بیا به راشئ په دغه پیپ باندې به کلیک کړئ چې کله په پیپ باندې کلیک کړئ ملګرو بیا به راشئ تاسو په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو ویډیو باندې کلیک کړئ دلته به هغه ټمپلیټ راواخلئ ملګرو کوم چې ما تاسو ته درکړی و هماغه ټمپلیټ زه راغلم ملګرو دغه دی ما هماغه ټمپلیټ راواخیسته ملګرو دا به دغسې غټ کړئ ملګرو دا ګورئ ملګرو دغسې به یې غټ کړئ چې کله مو غټ کړه ملګرو دا ګورئ تر دې سره رسېدلی دی ملګرو دلته اوس ګورئ ملګرو څنګه کولی شو چې دې کې دغه موږ عکس وښکارېږي بیا به راشئ ملګرو په دغه کټ آوټ باندې به کلیک کړئ چې کله مو په کټ آوټ باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په دغه باندې کلیک کړئ په دې مو چې کله کلیک کړئ ملګرو دلته به راشئ دغه پاس آپشن ګورئ دغه دا به ووهئ ملګرو دا به دغه رقم ته شي دلته به بیا دغه بر سر ته ورسوئ د اخري خانې ته چې کله مو ورسوئ بیا به دغه ټیک مار ووهئ چې کله مو ټیک مار ووهه ملګرو بیا به دا ټیک مار ووهئ بیا به دا ټیک مار ووهلو بیا اوس دلته ګورئ ملګرو دلته دا ویډیو پلی کړئ دا ویډیو دغسې ده که چېرته غواړئ چې د عکس لږ سم ښکاره شي نو په دا ټیک مارک کلیک کړئ ملګرو بیا په دغه لاندې عکس باندې کلیک کړئ او دغه عکس چې دی لږ دغسې وړوکی کړئ ملګرو ګورئ وړوکی هم کوم اوس به راشئ ملګرو دې سره به یو موزیک ولګوئ راوشئ په دغه موزیک اپشن باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ بیا په موزیک باندې کلیک کړئ چې کله په موزیک باندې کلیک کړئ ملګرو بیا به راشئ مای موزیک باندې کلیک کړئ چې کله په مای موزیک باندې کلیک کړئ دلته تاسو کولی شئ د دې ځای نه هم موزیک واخلئ او کولی شئ د دغه ځای کې له سندرو نه هم موزیک واخلئ ملګرو مثلا زه راځم ملګرو دلته له سندرو نه موزیک راخلم ملګرو همدغې سندرې موزیک زه پې لګوم ملګرو دلته ګورئ ملګرو ما موزیک پې ولګوه اوس راځم په دغه دا وګورئ ملګرو موزیک ولګېد اوس په دا ټیک مار باندې کلیک کړئ که چېرته غواړئ تاسو د دې سره لیکل هم وکړئ یعنې ویډیو لا اخیسته شي نو په دغه ټیکس باندې کلیک کړئ ملګرو چې کله مو ټیکس باندې کلیک کړ په دغه ټیکس باندې بیا کلیک کړئ چې کله مو بیا په ټیکس باندې کلیک کړ مثلا دلته زه راځم عمر جان ورته لیکم ملګرو کله مو ولیکئ ملګرو په دغه ټیک مار باندې کلیک کړئ یعنې همدغه رقم ته سندره باندې به ولیکئ ملګرو که چېرته تاسو غواړئ لیکل ورسره وکړئ او بیا به راوړئ دا په دغه ځای کې کېدی ملګرو لیکل تاسو کولی شئ چې دغه ځای کې کېدی پوه شئ ملګرو دغه ځای کې ډېر ښایسته ښکاري ملګرو نو دغه چې کله مو لیکل وکړل نو بیا به راشئ په دا ټیک مار باندې کلیک کړئ چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو که چېرته اوس تاسو غواړئ دغه ویډیو ثبت کړئ نو را به شئ په دغه پاس ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به اتوماتیک ګالري ته روان شي نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شي یو ځل بیا درنه کوچنۍ غونډه غوښتنه کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ او ویډیو درسره لایک کړئ نو په لاس پرم د خدای په امان